سلامونه کتونکو. ګرینلینډ نن سبا د خبرونو په ضد کې دی او د دنیا د توجه مرکز ګڼل کېږي. د دنیا طاقتور ملکونه یعنی امریکا، روس او چین په ګرینلینډ کې نن سبا ډیره دلچسپي لري. څه وجه ده چې ګرینلینډ نن سبا د طاقتور ملکونو د دلچسپۍ مرکز دی؟ کتونکو، ګرینلینډ د شمالي امریکا ارټیک د پاسه واقع دی. دا د دنیا د ټولو نه لویه جزیره ده. بنیادی وجه دا ده چې د ګرینلینډ په ځمکه چې کومه واوره پرته ده هغه نن سبا په تیزۍ سره ویلې کېدل شروع شوي دي. نو د دغه واورو د لاندې بلها ذخایر، د دغه واورو د لاندې معدنیات، تیل، ګیس او د سونې د ذخایرو ډیر امکان دی. امریکا غواړي چې د دغه ټولو سیزونو نه استفاده وکړي او ګټه ترې پورته کړي. یاد دې وي چې د امریکې فوج یعنی فوجي هوایي اډه د اول نه دغلته موجود ده. خو امریکا غواړي چې خپل دفاعي او فوجي طاقت دغلته نور هم زیات کړي، خپل پوزیشن دغلته سترونګ کړي، ځکه چې دا په دفاعي توګه هم یو بنیادی او اهم مقام ګڼل کېږي. د دې نه علاوه که موږ وګورو نو روس هم په دې کې دلچسپي لري، اگر چې دغه هیوادونه په ګرینلینډ قبضه نه کول غواړي، خو ضرور خپل اثر رسوخ سیوا کول غواړي. یعنی روس هم دا غواړي چې هلته خپل فوجي طاقت مضبوط کړي، اگر چې داغو هم اډې هلته د اول نه موجود دي، خو غواړي چې مزید خپل اثر رسوخ هلته زیات کړي او د دغه قدرتي شایانو نه، د دغه قدرتي ذخایرو نه فایده پورته کړي. چین هم جګړه نه غواړي، خو غواړي چې دغه ذخایر په سره طریقې سره ترلاسه کړي. کتونکو، دغه خبره هم نن سبا ډیره عامه ده چې امریکا غواړي چې ګرینلینډ په خپل قبضه کې واخلي. خو آیا دا ممکنه ده چې امریکا به د وینزویلا په شانته په ګرینلینډ هم حمله وکړي او دا به مکمل په خپل قبضه کې واخلي؟ ماهرین دا وایي چې فلحال دا ممکنه نه ښکارېږي، اگر چې ټرمپ یو داسې سړی ګڼل کېږي چې دا غیر متوقع شخصیت دی چې څه وخت څه هم کولی شي. خو د ماهرینو رای دا ده چې ډنمارک الریډي کوم چې ګرینلینډ داغه په سیاسي قبضه کې دی او داغه ماتحت دی، هغه چونکې د ناټو حصہ ده، نو امریکا به نه غواړي چې د خپل د ناټو یو اتحادی ملک خفه کړي یا هغه ته نقصان ورسي په دې باندې. شاید چې امریکا به دا نه غواړي چې د ناټو ملکونه د ځانه زړه بدي کړي او یو نوې تنازعه جوړه کړي. خو دا خبره ضرور امکان لري چې امریکا که دغه ګرینلینډ مکمل په خپل قبضه کې وانخلي، خو ضرور به خپل دفاعي او فوجي طاقتونه الته نور زیاتوي او د خپل اثر رسوخ او سیوا کولو پوره کوشش وکوي.